نو چې خړسري راپاسېږي او فیسبوکین راپاسېږي او چې سورت فاتحه ونه نه ورځي هغه راپاسېږي او زما باره کې کلیپونه کوي، نو زه به دې جوابونه کوم؟ دا جوابونو خلک خو نه دی، نه داسې دومره غټ خلک دی. نو زموږ د خبرې غرض دقه و زما محترم ورونو چې په دې ژبه نیتونه نشته دی. نیت د زړه شی دی او چې مانځله راتلی بس الله اکبر نه به مونځ شروع کې هغه خطبه ته ټوله واوره نو مازغه به دې کار شروع کړي. داسې خړسري راپاسېږي زموږ جوابونه کوي. د الله فضل دی، مونږ چې کومه خبره کوو د الله په فضل باندې هغه په دلیل باندې کوو چې زر کاله بې مالګې ډوډۍ وخوریم زما جواب نشي کولی. الحمدلله مونږ ډېره پخه او مضبوطه خبره کړې ده، داسې کمزورې خبره هم نه ده کړې. واوره ګوره په دې خبره دې ذهن کولاو کا څو پورې به دې قوم له دوکې ورکوئ، تاسو به څو پورې د اصلي دین د دې قوم نه پټوئ. دا خلک هم کنفیوز کړي دي، دا امت هم په ټینشن کې اچولی دی، ډپریشن کې م اچولی دی. هغه غریبانان وایي چې هلکه دا نیت بله څنګه یادوو؟ د اختر هم ورته بېله پړپړه جوړه کړې د نیت، د جنازې دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده د نیت، د تیمم دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده چې دا نیت په ګوره کې. د سجدې د آیت چې کوم دی آیت السجده راشي هغې دې ورته خپله پړپړه جوړه کړې ده. والله که دا ماته ته د صحیح حدیث نه ثابته کړې، نه د کوم صحابي نه ثابته کړې، نه د امام صاحب نه ثابته کړې، په چیلنج درته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ثابته کړه. ځه د نیت متعلق هم خبره کړې وه که نه، که هغه یو کلیپ سک وایرل شوی دی چې ما ویل دی د نیت د دروغو نه تړي، د دروغو نه تړي که نه. زه نن بیا ویم او سبا یې درته بیا ویم او په ښکلا غوږونو واوره. د دغه کلیپ غرض او مقصد زما څه و چې په ژبه باندې نیتونو الفاظ ویله نشته. دا ستا پلار نه چې ستا تیرې لس پیړۍ راوچتې شي ته یې نشي ثابتولی. په ژبه باندې نیت ما ته ته د قرآن او حدیث نه د سره ښودلی نه شي. دا کمې پړپړۍ چې ته وې، او دا یوازې زما خبره نه ده، دا احناف علما هم کړې ده. دا شیخ حسن جان صاحب رحمه الله خو د احنافو کې غټ عالم تېر شوی و که نه، شیخ الحدیث صاحب و. د هغه د بخاري درس راواله، د انما الاعمال بالنیات د حدیثو تشریح راواله، هغه په خپله فرمایي. احنافو کې چې کوم عادلان علما دي هغوی وایي دا په ژبه باندې نیتونو پړپړۍ ویل نشته. نیت د زړه شی دی، د زړه په زړه کې دي چې راغم او دا مونځ کوم بس الله اکبر وایم، مونځ به د الله اکبر نه شروع کې، د نیت کوم نه به نه شروع کې. نیت مې کړی او نیت کوم. تاسو ته مې هغه خطبه کې دا ویلي چې مولانا بجلیګر صاحب هم پې څه کړی و، په داسې خلکو رد کړی و چې دا راشي او هلته به ته وایي مونځ روان وي، دلته به دی نیت مې کړی دی او نیت کوم، او نیت مې کړی دی او نیت کوم. مونږ ته زمونږ د اختلافاتو د حل لارې راښودلې دي. کله کله د یو دوو مسلمانانو په مابین کې هم په یو خبره کې اختلاف راتلی شي، کله کله د یو دوو علماو په مابین کې اختلاف راشي. بلکې که موږ وګورو د دې امت افضل خلک چې د پیغمبرانو نه بعد د پیغمبرانو نه وروستو د هغوی نه اوچت خلک په مخ د ځمکه نشته، هغه دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. دا دومره اوچت خلک چې د ټولې دنیا اولیاء راجمع کړي د دې صحابي د خپو خاورې ته نشي رسېدلی. او د دغه اوچتو خلکو صحابو منځ کې اختلاف راغلی دی. د دوو ملګرو په یوه مسله کې اختلاف راغلی، دا اختلاف به په څه حل کوو؟ هغوی کم حل چې الله رب العالمین هغوی ته ښودلی دی هغې ما او تا ته هم ښودلی دی الحمدلله. تر دې پورې چې په دې امت کې د ټولو نه افضل صحابه شیخین چې ورته ویلی کېږي، دوه مشران هغه څوک دي؟ ابو بکر او د دین اوچت خو نشته که نه، افضلیت دې دواړو لره دی. اول ابو بکر دی او دویم نمبر عمر فاروق رضی الله عنه دی. دا دوه چې خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وزیران دي، او چې کوم اعتمادي په دوی دی هغه په دې خپلو ملګرو کې په هېڅ چا نشته دی، او کومې مشورې چې به یې د دوی سره کولې هغه به یې د بل چا سره نه شریکولې، او کوم علم چې د دوی سره و هغه د بل چا سره نه و. خو بیا هم د دې دوو غوره کسانو په مابین کې هم په مسلو کې اختلاف راغلی دی. د دواړو په خپل منځ کې هم په څه خبرو کې بحث کړی دی او احادیثو کې د هغې مثالونه شته. خو دې دوو غوره کسانو هم
چې پس د پیغمبرانو نه دا دوه اوچت انسانان دي په ټول انسانیت کې. پس د انبیاو نه او افضل انسان ابوبکر دی، بیا ورپسې عمر دی. او دې دواړو خپل اختلاف حل کړی دی په څه باندې؟ د الله په کتاب او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې. خپل خبره پیش کړی دا د الله کتاب ته او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغلی دي او فیصله ورته کړی دا مسله دغه شانته ده. او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد هم څه اختلاف راغلی نو هم دواړو خپل خبره پیش کړې ده په قرآن او سنت باندې. خپله منمانی نه ده کړې. لکه مانعینو د زکات سره ابوبکر رضی الله عنه اعلان کو جهاد پکار دی، عمر رضی الله عنه خلاف کو چې څنګه جهاد کې انکار یو کو د فریضې نو جهاد سره څنګه کې ناغه دلایل پیش کړه. د څه غوڼل دا زما رائے ده او ته زما تقلید کې زما شری مو تکشری تا زما بیعت کړه زدي امیر مو زدي خلیفہ ما او تقلید خو په امت کې پر تقلید د سره وونه په صحابه کې لکه په دین ګړو تقلید شته نه لنډه خبره بدی ځل پی والله که په دین کې تقلید وې ابوبکر بد او عمر رضی الله عنه بد سره د ابوبکر سره بحث نه کړي به سترګې په پټه کړي بس دا خو ما د بیعت هم کړي دی، عثمان هم بیعت کړي، علی هم بیعت کړي دی، ټول صحابه په اتفاق کړي دی، زموږ مشر دی او نبی علیہ السلام زموږ مشر کړي په ژوند کې په خپل مصلی ودرولې. دا رستنی مولیان خو لا ودرولې نه دي په خپل مسله باندې، دا مونږ چې په ورپسې په پټو سترګو روان یو. نو په کار خدا و چې سترګې پټې کړي خبرې منلې نه، بحث یې ورسره وکړو چې خپله خبره دواړو پیش کړه په قرآن او حدیث. نو ابوبکر عالم و، دلایل مضبوط، عمر سر ښکته کړه ویل بالکل خبره دې حقه ده. هغوی خپل اختلاف په دې طریقه حل کړی دی، په دې طریقه نه دی حل کړی لکه زموږ دې وخت کې چې کله په یو مسله کې اختلاف راشي بد اخلاقي، کنزل، بد رد، چیلنجونه میدان ته شه او داسې شه واغسې شه. دا د سره د امت د صحابه او د مخکنو سلفو طریقه نه د پاتې شوې لکه دا اوس چې څه کېږي دا د جهالت د وجې نه کېږي. قرآن موږ ته ډېره ښایسته فارموله راښودلې ده. الله رب العالمین فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دا یادوي دا ایتونه، دا منهجي ایتونه دي، دی باندې بستا د دین معیار او بنیادی. ځکه داسې کسانو ته الله په قرآن کې مؤمنان ویلي دي او څوک چې په قرآن او حدیث فیصله نه کوي هغه ته مؤمن نه دی ویلی. فلا وربک کما چې ما ولستو دا غیر رستو وضاحت کوم ان شاء الله. الله قسم خوړلی دی چې زما په نبی فیصله ونه کړي او زما د نبی په حدیث فیصله ونه کړي او دا احکام پیش نه کړي زما په نبی، ته د سره مؤمن نه په قسم سره الله وي ته مؤمن نه. فلا وربک لا یؤمنون. الله ستا پر رب دي زما قسم یا الله رب العالمین په خپل ربوبیت قسم کوي. زموږ نبی ته فرمایي چې دا خلک ګوره مؤمنان نه دي څو پورې چې دوی خپله فیصله په تاسو نه حل کړي. ای زما خوږ نبی، نو په نبی علیه السلام چې فیصله حل کوو نن خو د الله نبی نشته نو صحیح موجود دي شابس احادیث موجود دي الحمدلله په صحیح سندونو د سرو زرو په شان ته راویان دي پکې کاره هغوی را نقل کړي الحمدلله. هغوی ته به خپله مسله پیش کو، حدیث به راشي، لانجه به ختمه شي. خو نن سبا د چا په احادیثو تسلي نه کېږي مګر چې صحیح مؤمن د هغه پې کېږي. الله رب العالمین قرآن کې خبره واضحه کړې فإن تنازعتم في شيء کې ټول علما لیکي چې دې کې اشاره د قلت تعین کې وړه مسله ولې نه. حالانکې د دین مسلې ته به وړه مسله نه وي. لکه یو بېدینه دی وختي مې اورېده چې راته کلیپ را لېږلی مونږه دا تېره نه وه بله جمعه وه که هغه زما دوبۍ ته تلو نه مخکې هغه جمعه وه د نیت متعلق هم خبره کړې وه که نه که هغه یو کلیپ سخت وایرل شوی دی چې ما ویل دی د نیت د دروغو نه تړي که نه زه نن بیا ویم او سبا یې درته بیا ویم او په ښکلا غوږونو واوره. د دغه کلیپ غرض او مقصد زما څه و چې په ژبه باندې نیتونو الفاظ ویلو نشته. دا ستا پلار نه چې ستا تېرې 10 پیړۍ راوچتې شي ته یې نشي ثابتولی. په ژبه باندې نیت ما ته ته د قرآن او حدیث نه د سره ښودلی نه شي. دا کمې پړپړۍ چې ته وې او دا یوازې زما خبره نه ده، دا احناف علما هم کړې ده،
دا شیخ حسن جان صاحب رحمه الله خو د احنافو کې غټ عالم تیر شوی کنه، شیخ الحدیث صاحب دغه د بخاري درس راواله د انما الاعمال بالنیات دا حدیث تشریح راواله، هغه په خپل فرمایي احنافو کې چې کوم عادلان علما دي هغه دا په جبه باندې نیتونو پړپړی ویل نشته. نیت د زړه شی دی، د زړه په زړه کې دي چې راغم او دا مونځ کوم بس الله اکبر وایم، مونځ به د الله اکبر نه شروع کې، د نیت کوم نه به نه شروع کې، نیت مې کړی نیت کوم. تاسو مې هغه خطبه کې دا ویلو چې مولانا بجلیګر صاحب هم پسې کړی په داسې خلکو رد کړی چې دا راشي او هلته به ته وایي مونځ روان دي، دلته به دی نیت مې کړی دی او نیت کوم، او نیت مې کړی دی او نیت کوم. نو دا نیت کړی او نیت کوم دا په قرآن او حدیث کې نیت د زړه شی دی، د دې ژبې شی دی نه دی چې دا کومه پړپړه ته په پښتو کې وي. ټول مونځ په عربۍ کې دی او نیت دې ورله په پښتو کې جوړ کړی دی، بلې ژبې والا په بله ژبه کې جوړ کړی دی. هغه خطبه ته ټوله واوره نو مازغه به دې کار شروع کړي، داسې خړسري راپاسېږي زموږ جوابونه کوي. د الله فضل دی، موږ چې کومه خبره کوو د الله په فضل باندې هغه په دلیل باندې کوو چې زر کاله بې مالګې ډوډۍ وخوریم زما جواب نشي کولی. الحمدلله مونږ ډېره پخه او مضبوطه خبره کړې ده، داسې کمزورې خبره هم نه ده کړې. واوره ګوره په دې خبره دې ذهن کولاو کا، څو پورې به دې قوم له دوکې ورکوئ، تاسو به څو پورې د اصلي دین د دې قوم نه پټوئ. دا خلک هم کنفیوز کړي دي، دا امت هم په ټینشن کې اچولی دی، ډپریشن کې م اچولی دی. هغه غریبانان وایي چې هلکه دا نیت بله څنګه یادو، د اختر هم ورته بېله پړپړه جوړه کړې د نیت، د جنازې دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده د نیت، د تیمم دې ورته بېله پړپړه جوړه کړې ده چې دا نیت په ګوره کې. د سجدې د آیت چې کوم دی آیت السجده راشي هغې دې ورته خپله پړپړه جوړه کړې ده. والله که دا ماته ته د صحیح حدیث نه ثابته کړې، نه د کوم صحابي نه ثابته کړې، نه د امام صاحب نه ثابته کړې، په چیلنج درته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه ثابته کړه. ځه د دې وجې نه دا زما خبره به پوره جوړه کړئ، دا کوم کسان چې کلیپ جوړوي به یې پوره جوړه کړئ چې دوی د غوږونه کولاو شي. د دې وجې نه زه نن بیا هغه دلایل وایم، قرآن او حدیث کې خو ښکاره دلایل دي. ستا د کتاب نه وایم، ستا د ملا خبره به یو ژبه به زما وي، کتاب بستای عبارت به زویم او خپل مولا ته دې موایي چې روچتې کي او هغې هم درته لږ ووایي، پته درته ولګي. احناف علماء هم دا لیکلي چې په ژبه باندې څوک نیت الفاظ وایي چې نیت مې کړی او نیت کوم، دا انسان بدعتي دی، دا ګمراه دی، دا په دین کې د ځان نه زیادت او اضافه ده. او چې جنازې له لاړې نیت دې کړی دی الله اکبر نه مخکې پړپړې نشته، بس الله اکبر بس نیت کې دا ده کنه چې فلانی جنازې له راغلی، بیا د فلانی جنازې له راغلی، یا زنانه ده یا سړی دی یا ماشوم دی، بس زړه کې به دا راولي، په ژبه باندې نیتونه الفاظ ویله نشته، کلاو واوره دا نشته. نو الحمدلله مونږ چې کومه خبره کوو دا به د قرآن او حدیث د میز نه کوو، دا خپل اختلاف دا به پیش کو په قرآن او سنت باندې. ته به یې راته په قرآن کې وښیې، ته به یې راته په حدیث کې وښیې چې ګوره نبي صلی الله علیه وسلم د دې مونځ د نیت دا الفاظ ویلي دي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې مونځ نیت داسې تړلی دی، عمر فاروق رضی الله عنه داسې تړلی دی نیت، عثمان رضی الله عنه داسې د نیت الفاظ ویلي دي، علي رضی الله عنه داسې فرمایلی دي، عبدالرحمن بن عوف داسې ویلي دي، طلحه بن عبید الله داسې ویلي دي، او دغه رنګه زبیر بن العوام داسې ویلي دي، او دغه رنګه ابو عبیده بن جراح داسې ویلي دي، سعید بن زید داسې ویلي دي. دا هغه عشره مبشره صحابه درته یادومه، هغه لوی مشران صحابه. زه د دین ثابت کړه، بیا ښکته راشه د کشران نه راته ثابت کړه. ما خو درته وختي د امام صاحب نه ثابت کړه. او دا اوس چې کوم په احنافو کې بهترین علما دي او عدل او انصاف والا دي، دوی له ورشه ورته مولوي صاحب دا شته دی، دا چې کوم دا نیت الفاظ مونږ په ژبه باندې وایو چې نیت مې کړی او نیت کوم او نیت کړی، دا پړپړی وایو، دا شته تا ته دې وښیي که نه زه چې کله تا وښودو او تا ثابت کړو نو بیا به موږ بله جمعه بېرته رجوع وکړو. دا څه خبره، موږ په دې کې نه یېرېږو نه شرمېږو. بله جمعه به ووایو چې الله دې فلاني خان له ډېر اجر ورکړي، وګرځېدو او د فلاني ځای نه چېرته د دنیا د یو ګوټ نه دلیل را پیدا کړی دی، ډېره خواري غریب وکړله، ځان یې ستړی کړو او دغه دلیل یې راوړی دی. او زه به تاسو ته بیان کړم چې بس دا دلیل دې صاحب پیدا کړو او موږ ته څه وکړه، خپلې خبرې نه رجوع وکړه. موږ خو د چا په شان په خپله خبره په ضد نه ودرېږو چې ګینې ضد ته جوړو د خبرې، او نه د جنګ جګړو خبره ده، خو د دین خبره ده
زما خبره به غلطه ثابته شي او ستا به صحیح ثابته شي او زه به درته دعا هم وکړم او زه به د شکریه هم ادا کړم او زه به خپلې خبرې نه رجوع وکړم او زه نه په دې شرمېږم او نه په دې یریږم او دا خلک به هم راته دعا وکړي. زه چې د دې خپلې خبرې نه که زما خبره غلطه ثابته شي رجوع وکړم تاسو ته به ښه ښکاره شم که بد به ښکاره شم؟ تاسو ته به ښه ښکاره شم. تاسو به مو وایي چې ګوره مولوي صاحب عدل وکړو انصاف یې وکړو ګوره خپلې خبرې نه رجوع وکړه. نو چې خړسري راپاسېږي او فیسبوکین راپاسېږي او چې سورت فاتحه ونه نه ورځي هغه راپاسېږي او زما باره کې کلیپونه کوي نو زه به د دې جوابونه کوم. دا د جوابونو خلک خو نه دی نه داسې دومره غټ خلک دی. نو زموږ د خبرې غرض دقه و زما محترم ورونو چې په دې ژبه نیتونه نشته دی. نیت د زړه شی دی او چې مانځله راتلی بس الله اکبر نه به مونځ شروع کې زړه کې د نیت دی که نه دغه نیت دی دا چې تا زړه کې چې کومه خبره ده اوس تاسو راغلي ستاسو زړه کې و چې مونږ د جمعې مونځ لځو خو چې څنګه مونږ ودرېږو به ته به الله اکبر نیت مې کړی او نیت کوم به نه وی ګوره بس الله اکبر وایه ودرېږه او په زړه دی الله عالم دی چې دا زما بنده د جمعې مونځ له راغلی دی او راته ودرېده. دغه رنګ که جنازې له ځئ نو دا پکې مه وایه چې هغه عربۍ کې درته مخامخ چاټ لګولی دی او د هغه جنازې د مونځ دی هغه نیت اوږد دی. داسې ده که نه ده؟ چاله نه ورځي په دې سکول کې به موږ باندې یادوو د پاڼو په شان ته وبې درولو لینډ کې او دا به م ویلو دا پړپړۍ به م ویلې دا نشته په حدیثو کې. د دې د لاسه ډېر خلک جنازې نه کوي ماله نیت نه راځي هلکه نیت دا زړه کې دی دی که نه ودرېږه. تاسو د لاسه له ډېرو مسلمانانو نه جنازې پاتې دي خلک هم کنفیوز کړی دي خلک هم د دین نه محروم کړه. نو دې وجې نه زما محترم ورونو یو مشهور عالم په احنافو کې ډېر مشهور عالم دی مشکات باندې شرح هم کړی ده مرقات په نوم باندې هر عالم سره پرته ده او هر عالم دا عالم پیژني حنفي عالم دی ملا علي قاري رحمه الله. ملا علي قاري رحمه الله د مشکات اولنی حدیث چې انما الاعمال بالنیات دی د مشکات المصابیح چې د ټولو اعمالو دار و مدار په نیت باندې دی. هغه یو پاگل پکې لادوي ګوره وایي دوی نیت هم د دین نه وکړو موږ نیت فرض دی ته پکې لا سستې خویدلی ډېرو شیانو کې ته نیت منې هم نه او موږ نیت څه ګڼو فرض خو نیت د زړه د ارادې ته وایي قصد القلب ته نیت وایي په ژبې پړپړو ته نیت نه وایي. نیت موږ فرض ګڼو او دا زموږ عقیده او فتوا ده چې بغیر د نیت نه یو عمل هم نه قبلېږي. خو نیت به په ژبه نه وي ټکي ویل پکې نشته په دې زړه کې نیت دا کیفیت به راولي دا فرض دی ځکه انما الاعمال بالنیات ټولو اعمالو دارمدار خو په نیت دی. هر عمل چې کوې مخکې نه به ورله نیت کې نو نیت موږ فرض ګڼو ستا دا پړپړه نه منو خلک مه دوکه کوه موږ ستا پړپړه نه منو نیت فرض ګڼو نیت فرض دی بغیر د نیت نه یو عمل هم نه قبلېږي. نو خلکو له دوکې مه ورکوه نیمه خبره مه کوه دا نیمه خبره چې وي نیم رښتیا هم د دروغو نه خطرناکي نیم رښتیا د دروغو نه صحیح خطرناک یو خو سوچه دروغي نو سوچه دروغ خو هر چاته پته چې دروغ دي خو چې دا د یو سړي خبره کټ کې او هغه خبره یو شان کړې او ته په بل انداز کې پیش کړي نیمه رښتیا او نیم دروغ نو دا د دروغو نه هم ډېره خطرناکه نو مه کوه دوکه خیانت. او چې دومره د دین سره شوق دی نو بیا زما ټوله خطبه واوره څه کم ګنټه خطبه ده چې په ټوله خبره بیا پوه شي انشاءالله تعالی کیدای شي فایده ترې واخلي ما ته الله اجر راکړي. نو ملا علي قاري رحمه الله مرقات اول جلد کې لیکي د انما الاعمال بالنیات د دې حدیث دلالت دا مسله ذکر کوي چې یاره دا بعضې خلک په ژبه باندې دا نیتونه وایي دا الفاظ دا څنګه دي. هغه فرمایي ولا يجوز التلفظ بالنية فإنه بدعة واورا وی دا جائز ندی چې څوک په ژبه باندې لفظ وی الفاظ وی تلفظ کی په نیت باندې ټکی وی په ژبه ځکه دا بدعت دی. دا زما فتوا ده که د حنفي عالم وای په زوره د چا فتوا ده حنفي عالم دی د امام صاحب د مذهب عالم دی او خو کره عالم دی د سیاخ خالي خو مولا نه دی. ستا هر مولا چې مشکات وایي چې د ده شرح ونه ګوري مشکات نشي ویلی دا هغه مولا درته وایم دا هغه مولا دی چې ستا د هر مولا سره او موږ سره الحمدلله شته موږ خو د چا سره تعصب نه کوو د خو خبرو نه د هر چا نه فایده اخلو. دا هغه مولا دی دی وایي دا بدعت دی چې دا څوک په ژبه نیتونه وایي. او بیا فرمایي والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا
څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متابعت او تابعداري په یو کار کولو کې د دغه شان په ترک کولو کې هم ده، یعنی چې نبی علیه السلام څنګه یو کار کړی دی موږ به کوو تابعداري، نو چې نه یې دی کړی موږ به هم نو په ژبه نبی علیه السلام نیت ویلی دی، نه یې دی ویلی نو موږ به هم نه وایو. صفا خبره ده، حنفي عالم د زمانه د ملا علي قاري رحمت الله علیه خبره. بیا ورپسې فرمایي رستو یو بله خبره واوره، بیا فرمایي فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. بله ټاپې ولګوله، دا زما فتوه نه ده. وایي چا چې هغه کار باندې همیشوالی وکړو مواظبت چې هغه کار شارع نه دی کړی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت راوړونکی. ور شارع معنا دا نه ده چې شریعت جوړونکی، شریعت جوړونکی څوک دی؟ شریعت الله رب العالمین نازل. شارع چې نبی ته وایي په دې معنا چې شریعت یې پیش کړی او تشریح کړی ده. نو کم کار چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی او څوک دا کار کوي فهو مبتدع، دا سړی بدعتي دی. دا هم زه نه وایم، دا حنفي عالم. څوک چې په ژبه نیتونه وایي دا څه دی؟ بدعتي دی، ګمراه دی. نو بیا زر دی لراشي هغه یو کس پکې دا وایي چې یاره دا رومال چې دی په سر کړی نو دا کوم ځای کې راغلی دی لاره چې تی ورکړي چې بیا دې ځای له راشي، دا تا ته چې دا میک لګېدلی دا کوم ځای نه راغلی، دا کوم حدیث کې راغلی دی. لکه دا نیت خو دین دی که نه دی؟ او دې میک ته زه دین ویم؟ یعنې که دا میک زما د مخې نه لري کوم زه خطبه کوم الحمدلله، خو یو سهولت دی بس پیدا تی اخلو. دا زه فرض ګڼم، دا زه سنت ګڼم، دا زه مستحب ګڼم، دا زه څه شی ګڼم؟ هیڅ هم نه ګڼم. لرې که انشاءالله همداسې هم زما اواز رسېږي، خو یو سهولت دی. دا رومال زه فرض ګڼم، واجب یې ګڼم، سنت یې ګڼم که مستحب یې ګڼم، یو شی هم نه ګڼم. لباس دی، الله ما ته قرآن کې اجازت راکړی وي لباس اچوه، لباس مې تاله پیدا کړی دی. وایي تاسو قرآن کې الله اجازت ورکړی که نه دی؟ سورت اعراف کې، سورت بقره کې الله فرمایي ای زما بندگانو ښایسته لباس واچوئ. بس ما ته چې ځان پسې کې ښایسته ښکاري اچوم، که رومال په سر وم او که څادر ځان نه تاوم که کوټ اچوم او که دا چوغه مې اچولې ده، دا خو ما ته الله اجازت راکړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایلی دي چې کل ما شئت والبس ما شئت، چې څه دې خوښوي خوره حلال خوراک، او چې څه دې خوښوي اغوندې خو چې حرام نه او اسراف نه، او د کفار مشابهت په کوم لباس کې نه. نو ته خو جایز دې کې ته په ما څه اعتراض کې؟ دا خو به تا اله ویلې وې زما په دې رومال به دې اعتراض کړی چې لاره د نه ورکه شي رومال له راشي، چې ما ویلي وې چې هلکه ګوره ټول رومالونه په سره وایي ګوره دې نه بغیر د جمعې مونځ نه کېږي. یا مې مولیانو ته ویلي وې چې هلکه ګوره مولا دا رومال په سره وایي ګوره ملا صاحب بیا ګوره ستا خطبه نه کېږي، بیا دې د جمعې مونځ نه کېږي. نه، دا مونږ دین نه ګڼو، دا لباس دی، دا شریعت کې جایز دی. دا د جاهل سړي خبرې دا چې دوی کوم اعتراضونه کوي، د جاهلیت خبره به کوم، دا خلکو له جواب نشي ورکولی، نو الټه به دا اړتو پړتو شروع کړي. دې ته هغه ګتې بګتې وایه، ګتې بګتې مه وایه، دلیل ووایه، دا خپله خبره دې ثابته کړه، دا ته نشي ثابتولی. دا بدعت دی په ژبه باندې د نیت الفاظ ویل بدعت دی، بدعت دی، بدعت دی، ګمراهي ده. په دین کې د ځان نه اضافه ده، هغه څیز دی چې نه الله ویلی دی، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی، نه صحابو کړی دی، نه تابعینو کړی، نه د امام صاحب نه ثابتولی شي. بیا امام صاحب رحمت الله علیه ته نشي ته ثابتولی هېڅکله، ولې امام صاحب به بدعت کوي نعوذ بالله، امام صاحب نه هم دا نه دي ثابت. او بیا وګوره ورپسې زما محترم ورونو د ابن قیم صاحب قول مې پیش کړی، خو ابن قیم صاحب قول خو که زه وایم بیا به دوی څه وایي مړه خو حنبلي وو، نو دې وجه د احناف درته پیش کړمه چې لږ مازغه دې ځای له راشي، ځکه چې ته خو بل څوک نه مانې، تا ته خو بل سړی وړو ملا نه ښکاري. ابن قیم صاحب خو وایي څوک چې دا مونځ تلفظ بالنیت کوي، اغاثة اللحفان کوي، دا لس بدعتونه کوي، غور باندې د لسو بدعتو حکم کړی دی. اخو درته نه وایم، اخو لس بدعات ذکر کړي دغه ځای کې، دا خلک څه څه کوي لګیا دی، دا نیت چې کله تړي. نو بل عالم دی عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه، دا بر صغیر پاک و هند کې چې څومره علما د دې ټولو دا اکثر استاذ دی. داغه کتاب دی عمدة الرعایه، د شرح الوقایې شرح یې کړی ده. عمدة الرعایه کې هغه لیکي په اولني جلد کې هغه څه فرمایي، وایي دا نیت په دې کې 3 صورتونه دي. په دې کې څو صورتونه دي؟ 3 شکلونه دي، په کې 3 صورتونه. نو هغه فرمایي داغه عبارت لږ واوره، وایي ها هنا 3 صور
وای دلته درې صورتونه دي وای احداها الاكتفاء بنية القلب وهو مجزئ اتفاقا وهو الطريقة المشروعة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم ينقل عن أحد منهم أنه تكلم بنويت أو أنوي صلاة كذا في وقت كذا ونحو ذلك. فرمائي عبد الحي لکنوی رحمت الله علیه ویو خدا دا چې صرف اکتفا وکي په نیت د قلب باندې چې دا نیت د څه شی دی د زړه شی دی د څه شی دی نیت په زړه کې راوستل په جبه ونه نو فرمای وای دا کار چې ته اکتفا صرف په دیو کې په زړه کې راولې په دې اکتفا وکي نور خو په جبه باندې ټکی نه وي هغه فرمای وهو مجزئ اتفاقا دا ټول امت اتفاق دی چې دا کار جایز دی دا کار څه دی نو موږ اتفاقی کار کوو کې اختلافي کار کوو کارغان را پاسېدلی چې وای لګیا دی وای اختلاف جوړی په امت کې لکه استا حنفي عالم وای اتفاق دا دی چې په جبه نیت مو آیا نو دا چې کوم خبره کوم دا خو اتفاقی خبره کوم دی باندې ټول امت اتفاق کړی دی زه خو اختلافي خبرې نه کوم اختلافي خو ته تا جوړه کړې ځکه چې شین جاهل نو ستاره جهالت علاج خو ما سره نشته دی ناغه فرمای دا کار چې په جبه بنیت نه وي په زړه کې باراولي دا اتفاقا جایز دا اصل نیت دی اصلي نیت دا دی چې په زړه کې راولي وای دا اتفاقی خبره ده نو موږ اتفاقی خبرې کوو الحمدلله یو په دې کې ورزين کلیر کا امت په اختلاف کې تا چولې دي زی قران او حدیث ترا غواړم دا امت قران او حدیث مانی او ته څه ترا غواړي فلانه سیب استاد سیبانو په سعود نمونه دي زبده چا نو مخلم تا خو دا امت ټوټه کړو فرقه خطا جوړی کړی دي زه خو د فرقواریت خلاف یم زه خو د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ترا غواړم زما کار خو اتفاقی دعوت دی اتفاق طرف ته د امت را غختلی او ان شاء الله دا امت نور ذهنونه کلیر کیږي لګیا دی سو پورې به ته په دوکو کې ساتي دا د نشي انجکشن دی ورلواله وی دا خلک نو خبر دا اوس خبر شو دا خلک دا خو خيار دي دا خلک وس پویږي دا چا خبره اوري او تلی ستا په کلیپونو کار نه کیږي او په دې کوکار او په چغو چوي ما اوري د دې خلکو بیان نه ما اوري ګور دا خلک ور کله په جرابو مسکه او کله دا په جرابو مس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دا تسوي چې زما خبري پټی کوم ترمذی را واخلا سنن ترمذی را واخلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مرض الوفات کې چې وفات کېده دا غي نمخ کې او بیره غختلی او چې کله اوبر غختلی جرابې په خپو باندې وي او چې کله او دس کوو نو په جرابو یې مسه وکړه وی فرمایل نن ما هغه کار وکړو چې ما مخکې نه وکړی عزت خو نه کنه دا علماء کې مطلب که مخکې مې خلاف هم کړی اوس زما ذهن کلیر شي ردی باندې مسه جایز په دې اتفاق دی صرف دا خبره خو کې دوی جوړی کړي دا خو احناف علماء منی چې په جرابو مسکی خو دوی نه داسې جرابه به او دومره مزل به پکې کېږي او داسې جرابه به او داسې جرابه دا داسې جرابه او داسې جرابه په حدیث کې نه ده حدیث کې جراب راغلی نو تا خبره مشکله کړې ده دې امت ته ولې چې نبی علیه السلام او صحابه په جرابو باندې مسه وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم د دې اجازه ورکړه او ته چې نه دا جرابه خو چېرته په مارکیټ کې مو ونه کته دا ته چې کومه یادې نو مطلب دا دی چې په دین کې داسې یو خبره راغله چې امت پې عمله نشي کولی نو بیا خو دا رخصت دی دا خو مصیبت دی بیا دا جرابه باندې مسه رخصت و که مصیبت و تاسو نه تپوس کوم ذهنونه کلیر کوئ دا رخصت و که مصیبت و نو تا خو دې مصیبت جوړ کوم مولوي صاحب لکه نبی علیه السلام موږ ته په هغه شي باندې اجازت راکوي چې په دنیا کې اړوشته دی نه په یو مارکیټ کې دغه جرابه نه میلاویږي نو دا خو موږ کړی نعوذ بالله ستا مطلب خدا نه چې دا نبی دې امت له تکلیف ورکوي چې شام ورپسې اوس ګرځه دغه جرابه ځان له په اډر تیارونو نه د دین رخصت سره ګپ مه لګوه دا ګپ به ته دلته په دنیا کې ولګي قیامت کې به الله رسه جواب ورکړي او ډرامې دي جوړې کړي او کله یو سکه او کله بل سکه او دا خو ستاسو پتوی دي خپلو کې هم په یو بل لګوئ هغه پسې مونځ نه کېږي بل وایي هغه پسې مونځ نه کېږي بل وایي هغه پسې مونځ نه کېږي مونږ وایو چې مسلمان دی او کلمې ویلې او عقیدې له توحید د زمونږ ورپسې مونځ کېږي مونږ په تا پسې مونځ کوو چې ته صحیح مونځ کې او سوره فاتحه درپسې ویلی شو او دا خپل تعدیل الارکان دی برابر او رکوع سجده دی برابر او موږ خپل هغه تسبیحات ویلی شو موږ درپسې مونځ کوو قلاري ته لګیا اوس موږ باندې فتوی ورکوه چې هغه پسې نه کېږي او د پسې نه کېږي دا فرقواریت دا لانجې دي خلکو جوړې کړي نو ما
دغه قول پیش کوو د عبد الحي لکنوي رحمت الله علیه. هغه فرمایي و درې صورتونه دي. یو احداها الاکتفاء بنية القلب وهو مجزئ اتفاقا وهو الطريقة المشروعة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودا هغه طریقه ده چې دا په زړه باندې نیت کول په ژبه نه ویل. ودا هغه طریقه ده چې دا مشروع ده، ثابت ده، نقل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرام رضی الله عنهم نه. نو الحمدلله چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه په طریقه باندې عمل کوو. الحمدلله دغه د نبی علیه السلام او د صحابه طریقه وه چې په ژبه نیتونه نه دي ویلي بلکې په زړه کې خبره راوستې. بس دا حنفي عالم وایي دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه طریقه ده. او بیا فرمایي ورپسې فلم ينقل عن احد منهم انه تكلم بنويت او انوي صلاه كذا في وقت كذا ونحو ذلك. ويتو چرتم نشي ثابتولې اسکله نقل ندي د یو تند صحابونا دا خبره نه نقل شوی چې هغه دا الفاظ ویلي چې نیت می کړی یا نیت کوم د پلانی مونږ په پلانی وخت کې یا د دې په شان ټکی ونحو ذلك. مانا د دې په شان یا نور ټکی دی اړو ویلي نه. ان د یو صحابي نم دا نه دي ثابت چې هغه دا څه ویلي چې نیت می کړی یا یې نیت کوم دی نه دی ویلي. دا الفاظ نشته. دا کلیر خبره ده. او بیا څه فرمایي وی کما حققه ابن الهمام في فتح القدير چې دا تاسو ته فتوی ورکوي فتح القدير نه امام ابن همام لوی شخصیت دی په احناف کې هغه دا خبره کړې. عبد الحي لکنوي صاحب وایي زه د ځان نه وایم زمانه بره غټ عالم تیر شوی ابن همام صاحب حنفي عالم وایي هغه دا ویلی دي چې دا کار څه دی بدعت دی دا په ژبه باندې نیتونه ویل نشته دی وایي. او بیا فرمایي وایي کذا فی الفتح په فتح الباری کې ابن حجر صاحب هم دا خبره ذکر کړې ده. هغه هم وایي چې نیت د زړه سیز دی په ژبه باندې الفاظ ویله نشته دی. بیا فرمایي وابن القیم فی زاد المعاد ابن قیم په زاد المعاد کې دا خبره ذکر کړې ده. ټول علماء دا خبره ذکر کړې ده چې نیت دا د ژبې سیز نه دی بلکې دا د زړه سیز. ښکاره خبره ده، کلیر خبره ده. او بیا فرمایي وایي زما یو بل کتاب دی السعايه وای ما په هغه کې د دې مسلې نور وضاحت هم کړی دی. الته وای ما نور وضاحت هم کړی دی. نو دی وجه نه په کار موږ تاسو له دا ده چې موږ په هغه څه عمل وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو نه ثابت دي. دویم صورت ذکر کی په نیت کې دویم صورت یې ویلې دی وی وثانیها الاکتفاء باللسان فلا یجزئ ذلك. وی دویمه طریقه د نیت دا د دویم شکل چې صرف په ژبه ټکی وي او په دې اکتفا وکړي وی دا بالکل جایز نه دي. دا بالکل جایز نه دي. په ژبه صرف نیت وي په ژبه پړپړې ویلې او دا خبره ما دغه کې ویلې و چې موږ ته سورې فاتحه مو د ته پښتو کې نیت وایا ما ته فاتحه مو هغه ته سوې پښتو وایا مړه خیر دی چې کوم څه قرآن او حدیث کې نشته احناف علما مرته بدعت وي دا غي دی اجازه ورکړې مولوی صاحب او کوم چې دین دی هغه دی هغه باندې ردونه کې لګي هغه باندې اعتراضات کې لګي. او بیا فرمایي وثالثها اوس دی وثالثها د دریم صورت کې رد کوي په خلکو چې هغه سوي دی وخت بعض خلک بهانه کوي وای نه یاره دا اصل کې جی وای مونږ تم پته ده چې په ژبه باندې نیت ویل نشته دی خو ته توجه د پاره دا کار کوو څه پاره چې زمونږ اصل کې دا کارونه ډیر شوي دي مصروفیت ته دا صحابه چې وزګار ناس دوی کارونه نو زمونږ نه دا ډیر کارونه د عثمان رضی الله عنه ته پوسو هغه چې کوم تجارت کړي استانی کم نشي کولای هغه چې کوم کپڑے برات لري او دا کوم د خوراکونه برات لو کوم مالونه برات لو هغه کم تجارت چې هغه کوي د چاپلار نشي کولای. عبدالرحمن ابن عوف چې کم تجارت کړي رضی الله عنه د چاپلار نشي کولای. عمر رضی الله عنه ثابت امت سنبالولو 22 लाख مربع میل زمکا نو داغه هغه خو توجه لپاره کړم په جبنیت ونه ویلو دا استاد ډیر مصروفیات دي چې وی خیر دی لکه په دې جبه به ورسره وایي چې توجه برابر شي چې زړه کې دی کیفیت برابر نو په جبه باندې الفاظ ویل دا ستا لپاره نه کافي کیږي. دا احناف علما وایي او چې جبه دې چې کله دې په زړه کې کیفیت برابر شو په جبه ویل ورشته دی نو په دې دریم صورت کې دی وایي و یو کسر اولګي الجمع بينهما وليس سنه ولا مستحبا او که څوک دا دوانه جمع کوي چې هم په زړه کې راولون په جبه نه سنت دي نه مستحب دي یو شی نه سنت دی نه مستحب دی خو دې شی دین نه دی کنه وای دا اړو دین نه دی مړه وای ته په دې څه کې چې دې باندې عمل کې چې اړو دین نه دی
او الټه بدعت دی په دین کې د ځان نه زیادت دی. نو دا ما د دې وضاحت وکړلو او دغه رنګه په دا علامه شامی دا خبره ذکر کړې ده. تاسو ته د هغې عبارت هم ویلو چې شامی هغه کتاب دی چې ټول احناف علما کرام د دې نه فتوی ورکوي، ټول د دې نه فتوا ورکوي چې مسله ورله راشي بس شامی کې دا لیکلي، شامی کې دا لیکلي، شامی کې دا لیکلي. هغې کې ابن عابدین شامی رحمت الله علیه فرمایي، هغه څه فرمایي؟ هغه فرمایي وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې او نه په ضعیف حدیث کې دا راغلی دي چې ته به د مونځ په ابتدا کې په ژبه باندې د نیت الفاظ وې. نه په صحیح حدیث کې راغلی او نه په ضعیف حدیث کې راغلی دي. وفي الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. واورا وین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې نه په ضعیف حدیث کې دا ثابت دي چې ګینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مونځ په ابتدا کې ویلی وي چې زه د فلانې مونځ کوم او دومره رکعات کوم او دا په دې وخت کې کوم او دا، او بیا ورپسې فرمایي ولا عن احد من الصحابه والتابعین، او نه په صحابو کې د یو کس نه څوک دا ثابتولی شي ثابت دي او نه د تابعینو نه ثابت دي. نو غوره دورونه خو دغه درې دوره دي که دین هغوی ته ښه یاد وکړه موږ ته ښه یاد دی لکه هغه دیندار او که موږ دیندار یو، هغوی ډېر عبادتونه کول که موږ ډېر کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور د نبوت، د صحابه کرام رضی الله عنهم دور او د تابعین رحمهم الله دور، دا ښکلي دورونه دي. په دې درې واړو دورو کې دی وایي صحیح حدیث صحیح سند څه کوي چې په ضعیف سند یې موږ ته نشي ښودلی چې هغوی دې په ژبه باندې د نیت الفاظ ویلي. نو دا هم د حنفي عالم خبره ده، او هغه حنفي عالم چې د کتاب نه ټول علما فتوی ورکوي. نو دا خپل کتابونه لږ وګورئ. کتاب به صرف د سیاست لپاره استعمالو که کتاب به ګورې کتاب ګوره، کتاب نوم سیاست لپاره مه استعمالو، کتاب وګوره، په کتاب ځان پوی که، قرآن او حدیث اول سټډي که ښه مزیدار، او بیا دا نور کتابونه په همدغه قرآن او حدیث پیش کوه چې کومه خبره ورسره برابره ده هغه ترې اخله، او چې کومه خطا ده سره د ادب نه پرېږده تره کېږه. نو دې وجې نه موږ دا وایو چې عدل او انصاف پکار دی. د دې مسلمانانو د منځونو اصلاح پکار ده. زموږ منځونه ټیک نه دي، او بیا چې کله مونځ شروع شي د هغې نه بعد زموږ د صفونو څه حالي. ما ځکه دا موضوع شروع کوله چې زموږ په منځونو کې ډېر نقصانات دي. په صف کې به یو کس مخکې ولاړي، بل به شاته ولاړي، خپې به کږي وږي، او څوک به چې کوم دی یو دوه لیشه به د یو بل نه لرې ولاړي. یعنې زموږ دې صفونو کې چې که وګورې نو 4-5 کسان پکې نور هم راځېږي که دا خلک صحیح ودرې، جوخ برابر ودرې. او بیا چې موږ وایو چې هلکه یو بل سره خپې جوخته کې اوږې جوخته کې موږ پورې خندا کوي، ډرامې کوي، وایي دا وګوره داسې ودرېدل او ارت ودرېدل او فلانې. موږ وایو نه دا ډرامه به نه کوي، دا دروغ به نه. زما د یو عالم نه الحمدلله ته دا نشي ثابتولی، یو عالم نه ته ثابته که زه به له انعام درکړم چې موږ دا ویلي چې داسې ودرېږه. موږ وایو د خپلو اوږو په مقدار ودرېږه، خپې د اوږو په مقدار کلاوې که برابرې. ولې که دومره کلا که دې نه تنګه کې نو اوږه خو به ولګي خو خپه به نه لګي که نه، خو چې خپه ته برابره کې د اوږې سره برابره خپه راغه نو بل ملګري خپه به هم ولګي، اوږه به هم تا سره ولګي. او صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې، صحیح بخاري کې ده. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله د صف احادیث شروع کړي د صفونو نه یې کې څه فرمایي؟ انس رضی الله عنه او دغه رنګه د نورو صحابو نه روایات راوړي په باره د صف کې چې کوم نقل دي. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي په مونږ کې به یو ملګري د بل ملګري د قدم سره قدم او د اوږې سره اوږه او د ګیټۍ سره ګیټۍ ولګوله. دا پکې لا بله خبره، دا د خپې دا ګیټۍ نه ده، څوک ورته ګیټۍ وایي څوک ورته خنګري وایي، دا به م ولګي. خو زه اکثر دا خبره کوم مونږ خو ګیټۍ څه کوي هغه پنج هم نه لګو، او ګیټۍ هله لګېږي چې پونده ولګي. خو زه دا خبره کوم چې د هغوی دا ګیټۍ لګېدلې خو زمونږ ګیټۍ نه لګېږي. ولې؟ صحابه کرامو وجودونه پټ وو، مجاهدینو که نه صحابه سو منډې به یې والې، ورزش به یې کولې، پالواني، کشتي، تورې، نیزې، ډال، دا د هغه زماني ورزش به یې کولې. زموږ په شاندانو پراټې ولوه وخوره بیا ورپسې خوب کوه خراره دي خیږي، بیا وایي خېټه مې غټه شوه. هغه ورزش والا خلکو تکړه، اسونو له به یې منډې ورکولې، همداسې به یې خپله منډې والې.
سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه هغه صحابي دی چې هغه به د اثر ریس لګو اسنه به مخکې کېده. واه دا د نبی علیه السلام زمري صحابه دي، عجیبه خلک. هغه کفارو چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وخانه واسونه وتښتول، واقع کې راځي اوږده قصه دا ټیم ختم دی. سلمہ ابن اکوع ورپسې ځان له روان شو، یو خو دې په حد ته وګوره هغه غله ډېر دي او دا یو دی، او بیا دې ته وګوره هغه په اسونو سواره دي او دې ورپسې پیدل منډه وي او رالاندې کړه او هغه هر څه ته راواپس کړه. نو یو صحابو بدن پټه وه، او زما ستا په پنډۍ کې خو دومره غوښه شوې ده چې ګیټۍ چېرته لګېږي او پوند چېرته لګېږي، هسې ما کشتي کوو یو بل سره. خو دا پنجه چې دې ولګوله دا به دې هم توروي، کم از کم دا خپې خو لګوئ یو بل سره چې دا پنجه ولګېږي. نور خو ګیټۍ خو ځکه نه لګېږي، زموږ په پنډو کې دومره غوښې دي ماشاءالله چې او چې د یو ټایم ډوډۍ ونه خورو نو بل ټایم بیا ډبل خورو. یاره وایي ما غرمه نه وخوړلې، چې غرمه یې نه وخوړل نو څه ورته اوس لګېدلې، دا خو شپه ده که نه وروستو د الله بنده خو ته وده کېږي ګرځې خو نه، دا به څنګه ازمېږي. یاره و ډېر تکلیف مې دی، مې دی ګیس مې دی، ډېر تکلیف دی راته، بس دا ټینشنونه دي. څوک وایي زما بلډ پریشر شولو، څوک وایي زما دا بیماري شوله، دا ټول د دې خوراکونو د لاس. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، صحابه کرام رضی الله عنهم به دومره کلک ودرېده په صف کې، او د دې ثبوت هغه واقع د عمر رضی الله عنه ګوره چې کله شهید کو ابولولو فیروز مجوسی ایرانی د الله دشمن چې کله په خنجر ووالو نو صحابه صفونه دومره کلکو چې ځان یې ترې نشو وښکلی. موږ له خو چا یو دیکه راکړه ټول صف بیا خوا دې خوا کړی، سړی به رانه تښتېدلی. صحابه کرامو دومره کلک صفونه. عمر رضی الله عنه به چې کله مانځه ته ودرېده صفونه به یې برابر کړه، ملګري به یې ټیټ، او نبی علیه السلام به صفونه داسې جوړول لکه یو کس چې غشی جوړوي خپل غشی سیده کوي. نبی علیه السلام د غشي په شان صف سیده کوي، تر دې پورې چې یو ملګری وایي په صف کې ولاړو دا سینې بار راوتې وایي سینه، نبی علیه السلام ته یې سینه دننه کړه صف سیده. اوس به زموږ په جنازو کې هم چغې او هلکه مخکې شئ، هغه سر والا وروستو شئ، هلکه تاسو مخکې شئ. هلکه خو دا ورته ووایه مولوي صاحب خوله دې ماتېږي چې ورته وایه مخکې شئ وروستو یې ورته خپې ولګوئ که نه، دا ټکې نه شي ویلی. حالانکه دا امام صاحب هم نه دي ویلي ګنې خپې مه لګوئ، امام صاحب ویلي فقه حنفي کې هم دا دي صفونه برابر کړي، خو زموږ د زه دی نه وایي، ځکه چې موږ په حدیث عمل کوو چې یاره دا کار خو دا لیدیز کوي. اوس څنګه ویم چې هلکه خپې ولګوئ جوښ شئ، هلکه د الله نه ویرېږه، قیامت را روان دی، د الله مخې ته تګ را روان دی. ولې مولوي صاحب دا زیاتی کوي؟ ولې دا حق نشي ویلی؟ ووایه که نه. بل اوس ما ملګرو ته دوبۍ کې خبره کوله، مل دا بعضې خلک د تنخوا دپاره حق وایي خو د الله دپاره نه وایي. یو حنفي مولوي صاحب دی، زه ډېر ښه پېژنم، حنفي مولوي صاحب دی، کلک حنفي دی، خو هلته امام دی، د وهابیانو په ملک امام دی. نو چې د وهابیانو په ملک امام بیا خو به هماغه طریقه باندې منظم کوي او عمل به کوي. نو هلته به سنګل اقامت کوي، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد. ما ملګرو ته ویل که خپل ملک ته لاړې چا ورپسې اقامت کوي چې دوباره وکړي، خو دلته تنخوا ده، امامتي ده، دلته یې کوي ښه مزېدار. نو هغه مخکې ورځو کې دغه وفات شو، شیخ احمد جابر الصباح د کویت چې کوم امیر و هغه وفات شو. نو ټول یو کې اعلان وشو په اماراتو کې چې ټولو جوماتونو کې د هغه غیبانه جنازه وکړي. نو ماسپښین د هغه غیبانه جنازه وه. دقه حنفي مولوي صاحب څه وایي؟ اردو کې خلکو ته لګیا، ځکه هغه علاقه ده چې پاکستان افغانستان دا خلک پکې دي روزګار والا. نو زه ماسپښین لمونځ له ورغلم، نو مولوي صاحب اعلان وکړو، موږ ته خو پته نه وه چې د کویت شیخ وفات شوی که نه. نو هغه وایي چې شیخ احمد جابر الصباح وفات شوی دی، اردو کې وایي. او زما محترم ورونو ماسپښین لمونځ چې کله موږ وکړو زه ما موږ به د هغه غیبانه جنازه کوو. نو په خپله بیا وایي چې اولنی تکبیر موږ وکړو نو سورت فاتحه به ووایې. څه به ووایې؟ نو دا اوس هلته که خپل ملک ته لاړې بیا هلته نه شي ویلی، دلته راغی یا افغانستان ته چې کوم ځای دی هلته بیا نه وایي، خو دلته تنخوا ده، دلته د وهابیانو امام دی، وهابیانو حکومت دی. نو هلته وایي چې ګوره خیال کوئ اولني تکبیر نه بعد به څه وایئ؟ سورت فاتحه به وایئ. او دویم تکبیر نه بعد وایي هغه درود وایئ چې کوم په څه کې راغلی دی، وایي په مونځ کې چې مونږ وایو درود ابراهیمیا به ووایئ. او چې کله هم دریم تکبیر کړو نو بیا به دعاګانې وکړو، میت دپاره بیا دعاګانې. نو ما ملګرو ته ویل ګوره څنګه یې سیده کړي دي، د دې تنخوا دپاره دا درهم هم ډېر عجیبه شی دی، ډېر دروند شی دی. 80 ایسې کېږي، یو درهم نه 80 روپۍ جوړېږي. نو بس دا غریب اوس لګیا دی، هلته حق وایي. او کوم دې مسئلې تپوس یې اوس ځان له وکړو یا په بل ځای کې یا خپل ملک کې بیا هلته نه وایي. الله نه ویرېږئ، د دنیا لحاظونه مه کوئ، راشئ دې دین ته صحیح دا سینه صفا کړو، او بغیر د تعصب نه، بغیر د فرقواریت نه، بغیر د لالچ نه د الله په دې دین عمل وکړو. دا صفونو مسله نبی علیه السلام دومره کلکه ویلې ده چې خیري کړي هغه چاته چې څوک صف ماتوي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې په صف کې جوخ شو بل ملګري ته خپه اوږه دې جوخته کړه، الله به یې ځان ته راجوخ کړي، الله دې راجوخ کړي.
ځکه هلته علما وایي چې وصله الله دوه معنی دي، یا جمله انشائیه ده یا جمله خبریه ده. که جمله خبریه شي معنا دا ده الله ځان ته راجوختوي، او که جمله انشائیه شي نو بیا دعا ده الله دې ځان ته راجوخ کړي چې څوک صف کې جوخ شو. وګوره د الله نبي درته وګوره الله ته نږدې کېږي، ملګري ته خپه جوخته که او جوخته که کلک ودرېږه. او چې ومن قطع صفا قطعه الله، چا چې ګوره صف قطع کو، قطع کېدل د صف دا دی چې یو بل ملګري نه جدا شي، نفرت چې نه ورنږدې کېږي، خپه در باندې داسې لګي د هغه لکه سکروټې او اورې چې در نږدې کړه. دا الله نبي فرمایي الله به یې د ځان نه جدا کړي، یا الله دې د ځان نه جدا کړي، خیر یې ورته کړي. نو په کار دا ده چې مونږ صف کې چې جوختېږو، بل نبي علیه السلام د دې فایده دا ویلې ده چې څوک صف کې خپه جوخته یوګه یو بل ته، چې څوک جوخ شي الله یې په زړه کې مینه پیدا کړي. او د الله نبي فرمایي وایي دې نه ګوره ځان وساتئ، دا صفونه کې جدا جدا مه ودرېږئ، که نه الله به ستاسو په مخونو کې، او بل حدیث کې راځي ستاسو په زړونو کې به الله یو بل سره اختلاف او خفګان پیدا کړي. نن چې دا زموږ یو بل سره کینې دي، د هغې وجه ده په صف کې جوخ نه ودرېږو. نو په دې سنت طریقه عمل پکار دی، صفونه برابر پکار دی. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر